ستړي مشئ په خیر راغلی ملګرو، زما نوم خیبر دی او زه په نیدرلینډ کې د آی سی ټي سټوډنټ یم. د جاواسکرپټ په شپږمه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم او په دې ویډیو کې به موږ فور لوپ، وایل لوپ او ډو وایل لوپ هینډل کوو. راځئ چې سیده سکرین ته ورځو او ټایم نه ضایع کوو. نو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ تیرې ویډیو کې دا کنډیشنز کړي او دې ځای کې موږ پرېښې وه موږ چې د دې ویډیو دپاره نوی فایل جوړو. ظاهره خبره ده زه به دلته یو نیو فایل جوړ کړم، داسې هم جوړولی شم او په دې باندې کلیک ورکړم هم جوړولی شم. نو دې ته به موږ ورکړو لوپس ډاټ جی ایس، دا مې نوم ورکړو غټ کم او زه به دلته ولیکم console ډاټ log welcome to JS. دا به ولیکو 6th video. صحیح دا قصه شوله او دا به کټ کو، دا هم کټ کو او راځئ چې دا index ډاټ html د رن کولو نه مخکې پکار دی چې زه دلته خپل کوم فایل چې ما اوس جوړ کړی و لوپس ډاټ جی ایس هغه چې دی زه دلته د هغوی کومه لینک کومه دې سره او دا هغه چې لوپس ډاټ جی ایس دا هم سیف کو، دا به بند کو فلحال او دې ځای نه به اوپن وت لایف سرور کو او دلته به موږ راشو دا خو بل فایل چې دی هغه رن شو کینسل کو یو منټ دی خو راشو دا خامخه دا به هم رن کوي ځکه چې دا مور سره لینک دی. نو موږ د چلو کو دا به چې دی دلته چې دی دا به کمنټ آوټ کو چې خالی دا یو کار کوي. نو ونس اگین لیټس ټرای اوس چې دی موږ سره کنډیشن ان جی ایس دا پکار چې د دې دا نوم هم بدل کو یار loops in JS. زه ورځپې او دې خوا راشو once again loops in JS inspect کو دلته کنسول ته راشو دلته رالی welcome to JS 6th video. د دې مطلب زمونږ فایل جوړ کوو هغه چې دی سکسسفولي چې دی زمونږ HTML سره لینک شوی دی او دلته موږ په براوزر کې چې دی خپل پروګرام رن کولی شو. دې دلته واپس راځو دا به مخ نه لرې کړو لږ کنفیوژن به کم شي. نو لوپس موږ څه دپاره استعمالوو؟ کله چې موږ یو ایکشن غواړو چې هغه ریپیټډ وي، هغه موږ ملټیپل ټایم چې دی هغه ایکسیکیوټ کوو، یو کار موږ ډېر ځل کول غواړو نو هغې دپاره موږ لوپس استعمال کوو. اوس زه تاسو ته یو مثال درکړم. زه تاسو یم چې بی ما ته داسې یو پروګرام جوړ کا کم چې د یو نه واله 500 پورې حساب کوي. لکه بیا به تاسو داسې چل کوئ چې console ډاټ log دلته به 1 ولیکئ او بیا چې دی 2 3 4 دا به چینج کې 2 3 4 5 بیا ما ته وی چې ما خو چې دی دغه پروګرام دا کټ کو جوړ کو چې یو نه والا 500 پورې نه بلکې یو نه والا 500 پورې ما وکړو 500 پورې هم کولی شم زه به دا کاپي پیسټ کوم کاپي پیسټ 500 پورې به دې حساب وشي. خو دا خو دومره مزې والا کار نه دی که نه. که ما تاسو ته ویلې 50,000 حساب راته پکار دی 50,000 پورې داسې پروګرام بیا به څه کوې بیا سړی وی چې ته نشم کولی وبه شي خو بس خوند به نه کوي سړي به ترې زړه بیزاره شي. خو چې تاسو د لوپس استعمال کوئ نو تاسو ته د 50,000 کرښو لیکلو ضرورت نشته دی. تاسو دا پروګرام چې دی دا چې دی ډېر په خلال لیکلی شي. خو هغې دپاره ظاهر خبره ده چې فور لوپ څنګه لیکل کېږي د هغې سینټکس څه دی طریقې کار یې څه دی نو هغه به اوس موږ دلته کوو. زه به داسې دلته وکړم زه غواړم چې دغه 500 پورې حساب چې دی په کنسول کې راولم د فور لوپ په ذریعه باندې. زه بیا دا چل کوم چې زه به ووایم چې فور به تاسو سینټکس ته ګورئ. زه به دلته ولیکم let e is 0 e is smaller than 5 e نه دی دا i دی زه ورته ولې e وایم i پلس پلس او زه دلته ولیکم console ډاټ log i. صحیح ده. اوس راځئ د دې موږ چینجز وګورو.
او دې خوا راشو تاسو ګورئ چې د 0 نه والا 4 پورې دوی چې دی موږ ته حساب رانکړو لکه موږ او سوچ کوو چې 1 نه والا 5 پورې به وکړي خو دوی د 4 لوپ ماده جوړ کړی چې هغه د 0 نه والا 4 پورې حساب وکړو زمونږ کوم چې زمونږ زړه غوښته هغه ونه شو هغه شانتې حساب رانغلل خو څه خو راغلل که نه هغسې به موږ راولو یو نه والا 5 پورې م راولو خو اوس وګورو چې د 0 نه 4 پورې دی ولې پرنټ کو څه چل وشو نو دې طرف ته موږ راشو موږ اول ولیکو چې فور دا سینټیکس دی د دې چې موږ به یې لوپ ته ورنوځو بیا دلته 3 سټیټمنټس دی یو سټیټمنټ دا دی یو دا دی او یو دا دی او بیا چې دی دا د فور لوپ بوډي ده صحیح ده دلته موږ څه چل کوو موږ دې ځای کې وویلې دا اولني سټیټمنټ کې چې دی موږ یو ویریبل ډیکلیئر کوو هغه ویریبل دلته تاسو ته ښکاري آی دی آی چې دی موږ ورته ویل آی 0 دی صحیح ده او بیا د دویمني سټیټمنټ کې موږ چې دی کنډیشن ورکوو حالت ورکوو د موږ دلته او حالت کې موږ څه ورکړو موږ ویل چې آی چې د 5 نه کمی او بیا درېمني سټیټمنټ کې موږ ویلې چې آی پلس پلس مطلب آی سره یو نمبر ایډ کا پلس پلس مطلب دا چې یو نمبر ایډ کا او بیا موږ دلته دغه کوم بوډي چې دا بوډي کې موږ کنسول ډاټ لوګ آی کړی بوډي کې موږ ظاهر خبره د ډېر شي نه لیکلی شو فی الحال موږ ویلې چې بھائی کنسول کې ماته آی راته پرنټ کا نو دا څنګه کار کوي دی خو آی راته پرنټ کو د 0 نه والا د 4 پورې حساب راته پرنټ کو اول موږ چې پروګرام رن کو څه چل کېږي اول دا ډیکلیئر شي ظاهره خبره ده بیا چې دا ډیکلیئر شي دا سټیټمنټ ایکسیکیوټ شي دی نه بعد دا سټیټمنټ هم ایکسیکیوټ شي دې ځای کې چیکینګ وشي چې آیا آی د 5 نه کم دی که نه دی نو آی ته چې موږ وګورو آی خو 0 دی او 0 د 5 نه کم دی نو دا کنډیشن چې دی دا ټرو شي دا خبره رښتیا شي دا سټیټمنټ څنګه چې دا خبر رښتیا شي د فور لوپ بوډي ایکسیکیوټ شي دا کنسول ډاټ لوګ کې چې دی آی پرنټ شي لکه دا اولنې کم دغه چې موږ ګورو دا اولنې 0 دا د دغه وجې نه پرنټ شي ولې چې د آی ویلیو چې دا هغه 0 ده او د 5 نه کمه ده نو دغه دواړه خبرې چې وشي استا آی پرنټ شي آی پرنټ شو دې نه بعد چې آی پرنټ شي استا دا به زموږ پروګرام لاړ شي درېمني سټیټمنټ ته دا آی چې دی بیا 0 په ځای 1 شي آی پلس پلس معنی یعنی 0 سره 1 پلس کا د آی ویلیو چې دا اوس موږ سره 1 شوله مخکې شروع کې 0 وه اوس چې دی دا فور لوپ چې دی یو ځل بیا شروع کېږي دې ځای نه اوس آی 0 نه دی اوس آی 1 دی او بیا کتل کېږي چې آی د 5 نه وړوکی دی که نه دی نو آی چې دی 1 نو 1 چې دی هغه هم د 5 نه وړوکی دی نو بیا دا شی بیا ټرو شي دا چې ټرو شي دا بوډي ایکسیکیوټ شي چې بوډي ایکسیکیوټ شي دلته موږ ته راشي 1 آی ویلیو خو 1 شوې وه نو چې څنګه چې دا خو 1 شي بیا څنګه چې دا بوډي ایکسیکیوټ شي هغه نه بعد دا سټیټمنټ 3 چې دی دا بیا 1 سره 1 پلس کې هغه 2 شي نو چې 2 شي بیا دې طرف ته راشي چلیږي هغه پورې چلیږي څو پورې چې دا سټیټمنټ فولس شوی نه وي نو آی چې کله 5 شي دا د لوپ چې وچلیږي او د آی ویلیو چې 5 شي دلته راشي او بیا دلته وګوري چې 5 د 5 نه وړوکی دی 5 د 5 نه وړوکی نه دی 5 اصل کې د 5 برابر دی که نه نو دا سټیټمنټ چې دی بیا فولس شي بیا دا نه ایکسیکیوټ کېږي نو دې پورې اخر لاست ځل چې دی دلته 4 ایکسیکیوټ شوی نو چې دلته 5 د آی ویلیو چې 5 شي بیا هغه نه ایکسیکیوټ کېږي نو فور لوپ دغه ځای کې اینډ شي او موږ ته دې پورې دومره ریزلټ راشي د 1 نه 0 نه والا 4 پورې صحیح ده اوس زه خو داسې امید لرم چې دا د فور لوپ کنسپټ باندې به تاسو پوه شوي سئ خو موږ په شروع کې دا غوښتل چې د 1 نه والا 5 پورې حساب وکړي که نه نو موږ به داسې چلو کړو دلته به ویو چې آی پلس 1 صحیح ده چې موږ آی پلس 1 وکړو نو دا به د 1 نه شروع شي او د 5 پورې به ظاهره خبره ده
ختم شي. دلته راشو موږ دلته وکړو 1 شروع شو او د 5 پورې دا پرنټ شو. مطلب څه آسان کار دی. اوس موږ دلته موږ ویلو چې د 50,000 پورې چې موږ ته چې دی شی د ایکسیکیوټ کړي نو دا 50,000 شو او دلته رالو 50,000 پورې حساب یې کړی دی. نو هغه د قصو نه چې دی موږ تېر شولو کنسول لوګ او دغسې. نو دا چې دی دا دی د لوپ کمال. اوس موږ سره بل قسم لوپ هم شته دی، وایل لوپ. وایل لوپ کې به هم موږ دغه سیم قصه وکړو. فلحال به دې چلو کړو چې لونده کې به انټرسټینګ کړو. موږ پکې دې ځای کې نه غواړم زه دا دلته چې کوم نمبر باید راشي هغه زه د یوزر نه غواړم د پرومپټ په ذریعه باندې. زه چې دی دا به کمنټ آوټ کړم او دې ځای کې به وایل لوپ سټارټ کوو. زه د وایل لوپ سینټیکس داسې دی چې موږ وایو چې وایل یعنی تر څو پورې چې د کوم چې موږ انپوټ اخلو د یوزر نه، لکه یوزر ته به موږ وایو چې څو پورې درته حساب پرنټ کړمه. یوزر نه به پوښتنه وکړو د پرومپټ په ذریعه لیټ د یوزر جواب بیا به دغه شی ورکړو نو دا چې دی اس پرومپټ او یو نمبر راکړه او راکړه مهرباني وکړه. اوکې شی لغړ شو خو دا اوکې موږ به دې چلو کوم. موږ تیرې ویډیو کې ویلو چې یوزر چې موږ ته کم هم نمبر راکوي په پرومپټ د ذریعه نه چې کم هم جواب راکوي هغه چې د همیشه سټرینګ په حالت کې وي، سټرینګ په فورمیټ کې وي، فورم کې وي. نو هغه موږ چې دی چینج کوو د یوزر جواب چې دی دا موږ چینج کوو نمبر ډاټ پارس انټ او دې ځای کې چې دی د یوزر جواب وکړو. صحیح ده. دا چې دی موږ نمبر ته واړو. دا خو بله قصه دی منې تاسو پوهېږئ ما ته پته ده که تاسو زما پخوانۍ ویډیو کتلې وي. نو دې ځای نه اوس موږ خپله اوریجنل قصه شروع کوو. موږ وویل د یوزر جواب چې وړوکی وي وایل آی که وړوکی وي د یوزر جواب نه نو ته چې دی د چلو که کنسول ډاټ لوګ آی او آی او بیا آی پلس پلس راځي چې دا وینو. نو دلته وی چې د یو نمبر راکړه نو زه ورله 10 ورکړم. 10 مې ورکړو بیا دلته موږ ته شی وی آیز نوټ ډیفاینډ. دا به ولې نوټ ډیفاینډ وي؟ آی ما دلته ویل چې آی چې د یوزر جواب نه وړوکی آی څه شی دی موږ خو ډیفاین کړی نه دی. زه به دلته وایم چې لیټ آی چې دی دا 0 دی دا معنی ایر شوی. دلته موږ بیا راغلو او دې ځای کې بیا زه وایم چې 50 او دلته موږ ته د 0 نه واخله د 9 پورې نمبر چې دی هغه موږ سره پرنټ شولې. نو دې کې څه سپیشل څه شی نه دی. که زه غواړم چې د یو نه والا 500 پورې وشي پکار دی چې زه دلته بیا داسې وکړم. کار موږ چې دی سیم وکړو په فور لوپ او وایل لوپ کې که نه یو شانته سینټیکس خالي لغوندې کې بدل دی. موږ دلته ویریبل چې دی د وایل لوپ نه بهر هم ډیکلیر کو او دې ځای کې کنډیشن راغللی او دې ځای کې بیا موږ کنسول ډاټ لوګ کو او هغه د فور لوپ کې چې کوم دا تھرډ کوم سټیټمنټ چې و هغه موږ دلته ورکو که نه لغوندې کې د دې سینټیکس چې دی لږ بدل ده خو تاسو ګورئ چې کار هغه چې دی بالکل سیم کوي. خو که په دې کې موږ دا آی پلس پلس ونه کړو دا وایل لوپ چې دی دومره ډېر زما نه خوښېږي ځکه چې دا چې دی پروګرام خرابولی شي. اوس که ما دغه شانته وکړو زه دلته چې دی زه 5 پورې دا به نه ودرېږي. دا وګورئ دا به ما ته بندولي اوهو دا به ما ته بندولي دا چې دی بند شو. دا چې دی آی پلس پلس نه کېږي که نه نو بیا دا که موږ نه ایر شو څه مسله پکې راغله موږ دا ډېر صحیح طریقې سره موږ فالو نه کړو
نو دا چې دی مطلب زموږ پروګرام ډېر خرابولی شي. دا چې دی کله هم بیا دا کنډیشن چې دی دا کله هم فولس کېدلی نه شي. نو چې دا نه فولس کېږي دا انفاینایټ چې دی دا به بس رواني او بس لغوندې کې اوس زما چې دی لیپټاپ هم هینګ کړی و. نو دا دغه شانته مسله پکې راتلی شي. فلحال به چې دی دا بېرته موږ ټیک کړو او دا استعمالیږي ځینې وخت کې پروګرامینګ کې تاسو ته داسې سچویشن مخې ته راځي چې خلک وغواړي چې دا یوز کړي. ما خو اوسه پورې نه دی یوز کړی، زه دغه فور لوپ استعمالوم، ما کله دا نه دی یوز کړی، نه پوهېږم. ښه اوس چې دی موږ به راشو ډو وایل لوپ ته. دا به زه چې دی کمنټ آوټ کړم او دا د موږ سره وي، دا موږ استعمالو. اوس ډو وایل لوپ چې دی هغه هم چې دی د وایل لوپ یو بل ویریانټ دی، هغې په شانته دی، خو لغونه کې فرق پکې دی. هغې کې فرق دی چې اول موږ وایو چې ډو داسې console.log I او I پلس پلس او دی بیا دې نه بعد موږ لیکو وایل دا ماته راکو. نو و چې دا موږ چې وکړو ایکسیکیوټ کو، یو نمبر مهرباني وکړه زه به ورته 10 نمبر ورکړم او انسپیکټ او دلته کنسول دلته موږ وګورو وای آی از ناٹ ډیفاینډ. بهرانه آی هیر شوی دی، آی لیټ موږ ورته څه دا شی کمنټ آوټ کړو، کمنټ نه به لرې کړو. نو زه به دلته 10 ولیکم، دلته به راشم د 0 نه والا 9 پورې ماته دا حساب راکوي. نو ډو وایل لوپ کې اوس اصل کې څه فرق دی؟ وایل لوپ او ډو وایل لوپ کې اصل کې څه فرق دی؟ فرق خالی د مخکې وروسته کېدو دی. اول دې کې موږ ایسې ویو چې اول موږ دې ته ویو چې ډو اول دا وکړه، اول کنسول ډاټ لوګ آی چې دی دا خامخا پرنټ کا اولني ځل، او هغې نه وروسته چې دی بیا دا کنډیشن ګوره. نو په دې کې داسې چل کېږي په دې ډو وایل لوپ کې ځینې وخت کې لوپ چې دی یو ځل هم نه چلیږي، ولې چې دا سټیټمنټ فالس وي، آی چې دی د یوزر جواب نه وړوکی نه وي. لکه دا شانته سچویشن راتلی شي، خو موږ بیا ځینې وخت غواړو چې دا وایل لوپ دی خامخا یو ځل چې دی د دې بوډي چې دی دا دی یو ځل مینیمم یو ځل چې دی دا د ایکسیکیوټ شي. نو په دغه حالت کې که دغه ګارنټي موږ غواړو په خپل پروګرام کې، نو موږ د ډو وایل لوپ استعمال کوو. وسه پورې خو موږ ډېر سمپل کارونه وکړل د لوپس په ذریعه باندې 1 والا 50 پورې حسابونه پکې وکړل هسې، خو لغوندې کې کمپلیکیټډ شی دومره کمپلیکیټډ نه، خو د حساب نه بغیر موږ پکې یو بل زه غواړم چې تاسو پکې اگزامپل درکړم. نو راځئ چې موږ داسې چل وکړو. فلحال دا هر څه چې دی دا دې زه کې کمنټ آوټ کړم، دا مې په کار دی. زه به د فور لوپ استعمال کوم، نو زه دلته یې څه چل کوم چې هغه دلته پرنټ کړم، فور لوپ هم چې دی کمنټ نه لرې کړم، او دا زه به د یوزر نه پوښتنه کوم چې تا ته کوم ټیبل پکار دی. ټیبل یعنی د 2 ټیبل وي، 3 ټیبل، 4 ټیبل، نو لکه 2 1 2 2 2 4 هغه یو شی نه. زه به یوزر نه تپوس کوم تا ته کوم ټیبل پکار دی، د کوم نمبر ټیبل درته پکار دی که نه، او چې هغې چې یوزر بیا ما ته کوم نمبر راکړو د هغې نمبر ټیبل به ورته موږ جنریټ کوو، کریټ کوو به د فور لوپ په مرسته باندې چې هغه کم ټیبل نمبر هم وي. زه ورته یم د کم ټیبل د کم نمبر ټیبل درته پکار دی، د کم نمبر زه کنفیوز شوم د کم ټیبل نمبر درته پکار دی. داسې به کو او دلته راشم د یوزر جواب چې دی هغه موږ نمبر ته واړو، دغه هم ښه کړی دی پیله نه، او داسې چل به وکړو چې ټیبل چې دی اکثر د 2 1 2 نه والا 2 10 20 د 1 نه شروع کېږي د 10 پورې اکثر هغه موږ که وغواړو نو څومره مخې ته هم بوتللی شو. نو موږ چې دی هغه سټنډرډ طریقه به چې دی هغه
برقرار ساتو. نو زه به د چل وکړم چې د زیرو نه به شروع نه کومه، ولې چې 2 zeros 0 راځي. زه به د 1 نه شروع کومه چې د 1 نه شروع وشي، او بیا دا کم لیمټ چې دی دا به زه کېدم 11 ته. 11 ته به زه کېدم ځکه چې که 10 ته کېدم نو د 2 9 18 پورې به شی ختم شي. نو 11 پورې کوم چې 10 پورې ټیبل چې دی پوره راځي، او بیا دا خو چې دی زما ویریبل چې دی هغه ایډ کېږي 10 پورې ورسېږي. نو د کنسول ډاټ لوګ چې دی دا به ما ته اصل کې بدلولي. نو د موږ سره چې کوم فورمیټ وي هغه داسې وي لکه موږ سره 2 وي، بیا ملټیپلای 1 بیا دای، او بیا د دې انسر راځي 2. نو دې شي ته به زه ګورم او د دې په دې ته به ګورم او زه به د دې کوم سټرکچر چې دی هغه به کنسول ډاټ کې به زه راولم چې دا زه څنګه دلته کنسول ډاټ کې راولم. زه به دلته داسې چل کوم چې دا 2 چې دی دا خو به هغه یو نمبر وي کوم چې ماته د یوزر نه راځي. نو زه به ویم چې د یوزر جواب پلس، او بیا به دا ملټیپلای به وکړم، ملټیپلای چې دی ما سره ایکس دی، او 2 دلته به یو سپیس ورکړو چې ښکلی پرنټ کېږي، او دا 1 چې دی دا زمونږ د آی ویلیو وي. دلته چې دی زه به آی ورکړم، او بیا به چې دی سټرینګ کې به دا اس ولګوم اس، او دلته بیا 2 کوم. او 2 نو د یوزر جواب نه د یوزر جواب هم نو دا دغه چې راوځي دا کوم ریزلټ چې راوځي دا اصل کې 2 ملټیپلای بای 1 وي. نو 2 به ما سره د یوزر جواب وي او 1 چې دی ما سره دا آی دی. نو زه به دلته کومه د یوزر جواب ملټیپلای بای آی. نو ما په خیال دا شان قصه به وي. نو لږ به وړوکې کړم، او دونه وړوکې نه، او لږ وړوکې صحیح دی. نو ما ته ښکاري چې دا باید کار وکړي. راځئ تاسو ورشو نوې نه کړو همدې ځای کې. نو یو نمبر راکړه مهرباني وکړه. ولې د کوم نمبر ټیبل درته پکار دی؟ دا زه سیو کړمه، دې خوا راشم. ښه بس صحیح شو. د کوم ټیبل نمبر درته پکار دی؟ 2 نه به شروع وکړو. 2 1s 2 4 آخر 2 10s 20 راغله. څومره مزه کوي دا. بس یو ځل بیا او همدې ځای کې زه به ورته وایم چې ما ته خو د 34 ټیبل پکار دی. 34 ټیبل یو ټک سر راځي. دا چې دی دا خو بالکل ایکوریټ دی، بالکل تاسو ټیسټ کوئ. هغونه ما سره زما په خیال دونه تکړه نه یم چې 34 ټیبل به راځي، خو موږ ورته 167 ټیبل 1167 ټیبل راته پکار دی. دغه ټیبل هم چې دی راځي. او که تاسو چې دا د 10 پورې نه نو ظاهره خبره ده تاسو چې دی دا چې دی انکریز کولی شئ. لکه چې موږ وغواړو چې 21 پورې راشي، 20 پورې راشي، نو زه دلته به 21 ولګوم او دلته به 2 ولګوم، نو دا به د 20 پورې راځي. 2 10 20 دلته شو، دې ځای نه شروع شو او 20 پورې راغله. دا فور لوپس او فور لوپس وایل لوپ او دې ټولو سره پریکټس ډېر زیات اهم دی، ولې چې ټول پروګرامینګ کې سم ډېر استعمالېږي. همدغه شیونه تاسو ته پکارېږي، دا ویریبلس جوړول او اف ایل سټیټمنټ شو او فور لوپ شو، ټول دغه شیونه اکثر دغه شیونه استعمالېږي. نور بس لوند کې لوجیک تھینکینګ هم پکې پکار وي، خو دا ډېر زیات امپورټنټ دی. نو دې سره پریکټس خامخا وکړئ. او زه تاسو ټولو نه ډېره مننه کوم چې زما ویډیو ته راغلی، او زه به تاسو په راتلونکي ویډیو کې وینم. د خدای په امان.